ښایست میوه ایله خوراک ته جوړه شوله ستا د ښایست میوه ایله خوراک ته جوړه شوله یا مزامله چې پې اوس کړي تنده ماته سړی ارانو کتونکو عبدالله خان لخوا سلامونه قبول کړئ څنګه چې تاسو ته پته ده عبدالله خان پاڼه ستاسو دپاره د پښتو خوږ شاعرانو نه نوي نوي شعرونه ریکارډ کوي نو په دغه سلسله کې نن راغلي یو مزامل ګیلمن صاحب خواته نو د هغوی نه به ستاسو دپاره شعرونه ریکارډ کوو مزامل ګیلمن صاحب تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایم او ډېر سلامونه مې قبول زه هم ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو په ډېر سخت او په دې دغه وخت کې تاسو ګرځئ او د دې قوم د خدمت دپاره دوی ته خپل دا زمونږ دا کلامونه وړاندې کړو یا د خپل خدمت زه دې ته خراج تحسین پیش کوم. ډېره مننه. ستاسو د دې دومره ښکلي مزیدار شعرونو شاته وجه څه ده؟ نو وجه خو ډېره کیدی شي ړومبی خو سړی په خوشحالو په دغه کې د غم د وجې یا داسې څه د حادثات راشي چې هغې نه هم سړی داسې کېږي او بله خبره دا ده بیا وروستو سړی پکې د عمر په دویمه حصه کې بل شان د عمر په آخري حصه کې بیا بل شان شي وخت سره خبرې وي. مونږ خو دې پیژنو دي خو داسې ډېر ملګري به یې کتونکي چې هغوی به دې نه پیژني لنډه پیژنګلو ورسره وکړو. لنډه پیژنګلو دا ده چې زه خاص صوابی کلمې مقام دی او دا چې کوم دی نو د ډېر وخت نه د سکول د وختو نه په دې لب اخته یو په سیاسي موشن دغه کې هم ډېرې برخې اخیستې دي منډې تړې والې او اوس هم لالیګیا یو اوس هم زمونږ د کام کلم ټولنه ده د ړومبی ټولنه چې وه په دې ضلع صوابی کې 19 تنها دی خدای وبخښي اوس مړ دی په دې مانیری کې ښخ دی نایانو کې و او ډېر مخلص سړی و هغه وی تاسو له زه یو ټولنه جوړوم ړومبی په دې صوابی کې چې زه د حکومت کور کې هم غالم هغه دا خبره ماته په دې خپل دوکان کې کړې وه او د خلکو سترګو کې هم ښه نه راځم خو تاسو له یو داسې ټولنه جوړوم چې تاسو نه به خلک وبه پیژني او د دې ټولنې نوم به ادبي پښتو تړوني. ډېره مننه جي خپل یو کلام موږ سره شریک کړو ډېره مننه به وي. بلکل مرض هم دا شپږ ورځې ووالم دا تاسو له په دغه راکړو چې تا ته وګوري کتې نشي بل چاته سړی چې تا نه بیل شي نو بیا ګوري شاته سړی چې تا ته وګوري کتې نشي بل چاته سړی د خپل ښایست د کرامت ښکلیه څه خبرې 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 یوه لحظه درنه کتې نشي بل خواته سړی یوه لحظه درنه کتې نشي بل خواته سړی چې تا نه بیل شي نو بیا ګوري شاته سړی شرم مني حیا مني او غیرت هم به مني شرم مني حیا مني او غیرت هم به مني شرم مني حیا مني او غیرت هم بمنی شرم منی حیا منی او غیرت هم بمنی تیلې باور تکی په دغه وخت حیات سړی
تیلې به ورته کي په دغه وخت حیاته سړی چې تا ته وګوري کتی نشي بل چاته سړی وعدې کوي او هیروي یوه دې سر تن کړه وعدې کوي او هیروي یوه دې سر تن کړه وعدې کوي او هیروي یوه دې سر تن کړه وعدې کوي او هیروي یوه دې سر تن کړه ستا د وعدې به ګوري سلا بل سبا ته سړی ستا د وعدې به ګوري سلا بل سبا ته سړی چې تا نه بیل شي نو بیا ګوري شاته شاته سړی تا د وفا په ځای زور ورکه جفاګانو لرا تا د وفا په ځای زور ورکه جفاګانو لرا تا د وفا په ځای زور ورکه جفاګانو لرا تا د وفا په ځای زور ورکه جفاګانو لرا راغلی نوې د ژوندون لا چې دنیا ته سړی راغلی نوې د ژوندون لا چې دنیا ته سړی چې تا نه بیل شي نو بیا ګوري شاته شاته سړی ستا د ښایست میوه له خوراک ته جوړه شوله ستا د ښایست میوه له خوراک ته جوړه شوله ستا د ښایست میوه له خوراک ته جوړه شوله ستا د ښایست میوه له خوراک ته جوړه شوله یا مزمله چې پې اوس کړي تنده ماته سړی یا مزمله چې پې اوس کړي تنده ماته سړی چې تا نه بیل شي نو بیا ګوري شاته شاته سړی چې تا ته وګوري کتی نشي بل چاته سړی چې تا نه بیل شي نو بیا ګوري شاته شاته سړی ډېر ښه دی ډېره مننه ګرانو کتونکو تاسو د مزمل ګیلمن صاحب شعرونه واورېد او په ترنم کې درته ووایي چې د دې باوجود چې ډېر زیات بیمار دی د شپږو ورځو نه بیمار دی او بیا هم زمونږ خبره قطع غزار نه کړه او شعرونه یې درته ووایي خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چې الله پاک وله روغ صحت ورکړي او مزمل ګیلمن صاحب یو څو شعرونه نور ووایي نو ډېره مننه به ښایست که د جانانه رنګ ګلاب ګلاب راوړی دی بې ورستی مې زړه کباب کباب راوړی دی زه پکې د خپلې زندګۍ غمونه چیړمه زه پکې د خپلې زندګۍ غمونه چیړمه ما په مجبورۍ د ادم خان رباب راوړی دی بې ورستی مې زړه کباب کباب راوړی دی ما په عاجزۍ درته یو سوال مخې لریښی و ما په عاجزۍ درته یو سوال مخې لریښی و ما له دې زما د سوال نه څه جواب راوړی دی او مه ګوروه ما ته چې سپین ږیری درته ښکارمه مه ګوروه ما ته چې سپین ږیری درته ښکارمه ما درته په نوي رنګ کې زړه شباب راوړی دی
او خدای خبر چې ستا نظر کې څنګه څنګه ښکارم خدای خبر چې ستا نظر کې څنګه څنګه ښکارم ما خو د ګناه د ځایه تل ثواب راوړی دی او ناس یم بېدمه ګناه زیړه تښتېدلی یم ناس یم بېدمه ګناه زیړه تښتېدلی یم بیا د قاتلانو سترګو سا عذاب راوړی دی آخري مقطع ده چې دولت که مزمل نه لري دولت که مزمل نه لري مینه او خلوص لري دولت که مزمل نه لري مینه او خلوص لري ځکه یې تحفه کې د سپرلي ګلاب راوړی ډېر ښه ګرانو کتونکو تاسو د مزمل ګیلمن صاحب شعرونه واورئ دا یو پوښتنه نه اخري کوم دا تخلص او ګیلمن دی نه دې څه وجه کېدی شي تخلص دا چې تا ته ما د پښتو ادبي تړون کومه خبره وکړه د مانیرای په لار دا دوکانونه نو دغه ځای کې یو ټال و صرف د لرګو په هغې کې زمونږ میټنګ و او زمونږ ملنګ جان د کوټې چې و نو زمونږ صدر و بیا هغه ای خپل داسې کسان ناستو کلامونه یې ووې نو ما یې دومره تنګ چې په ما باندې دلبره ناګهانه یو ټیله په سیلاب راکړه دا یو روبایي وه نو هغه یې وی یاره دله څه ما ته خو تخلص په پاته زه نه پوهېږم وی یاره دا تخلص ګیلمن به کېږو همدا مال هغه ټولنه کې دا هغه یې دله خوښ کړی دی حوالو کتونکو تاسو د مزمل ګیلمن صاحب خبرې مو اورېدې او شعرونه مو امید دی چې تاسو به خوښ شي نو خپل پروګرام ختمو باغزمین مانیروال صاحب ته میک ورکوم چې هغه په خپل شعرونو خپل پروګرام راغونډ ښه جي ستاسو ډېره مننه بل مزملو مو ډېره مننه شکریه ادا کوو چې دی موږ له یې وخت راکړه بیمار دی خو زموږ نه مجبوره شو او موږ ورسره رالو نو هغه ډېر ښکلی غزل وې ترنم یې هم درته وکړه دغسې هم ووې نو چې څوکیدار د ور په ور کې ودی په ور کې ودي د کور مالک په څنګ کلار ودي شي چې څوکیدار د ور په ور کې ودي د کور مالک په څنګ کلار ودي شي او تمه یې بیا د ویښېدو مه کوه تمه یې بیا د ویښېدو مه کوه چې کوم بنده د مرګ په لار ودي شي او وي بغزمین خپلو شعرونو کې ډوب وي بغزمین خپلو شعرونو کې ډوب اکثر د خلکو نه کنار ودي شي